اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د وحدت ټي وي کتونکو ستاسو ملګری دریاب دولت خیل ما خاد اوسئ آباد اوسئ تحیات سوکالي مناسب شه قدرمنو ملګرو نن د سره یو څو خبرې شروع کوم دا سعودي عرب د تاسو هی نه او دا ار ده دا شینکه ولاړ د دلته کې خخولي بوټي دي تازه تازه دی یقینا چې دا دوی د خپل وطن سره د مینې محبت یو دلیل ده خو دا وخت چې په سوشل میډیا باندې کم خبر چلیږي او د انډیا لخوا چې کم فلم جوړ شوی دی د سعودي عرب د کفیلانو په هغې کې چې کم تذلیل کړی دی یا هغو دا په ډاګه کړي په دغه فلم کې چې د سعودي عرب کفیلان چې دي یا دغه خلک چې دي دا د خپلو عمالو سره زیاتی کوي ظلم کوي او ظالمان دي ښه ژوند ورسره نه تېروي دغه خلک تنګوي تنخواګانې ورله نه ورکوي نو قدرمنو خبره دې ده چې دا هر شي دوه روخونه وي او دا هم زیاتی ده چې ته د یو څیز یو روخ لټې او بل نه ګورې او په حقیقت باندې ګوته ږدي نو دا د هغې معاشرې سره او د هغې قام تضلیل دی که موږ وګورو نو په سعودي عرب کې دا یو حقیقت دی چې هغه که انډیا دی که پاکستان دی یا لرې نه ځو خو خپل چاپېرچل به وګورو خیبر پښتونخوا خپله محله چې په دې کې څومره خلک سعودي عرب ته راغلی دی او بیا په دې سعودي عرب کې څومره خلک شتمن شوی دی د څومره غریبانانو چولې چې دي هغه ګرمې شوي دي او څومره غریبانانو چې د هغو کورونه نه بېوسه وو او هغو خدای پاک ورله کورونه ورکړي دي او لکپتیان شوي دي کروړپتیان شوي دي ډېر په پکې داسې ومې چې هغو ته کارونه نه میلاږي خو دا د خدای د طرفه یې کار میلاوېدل نه میلاوېدل دا د الله لخوا یو په هر قوم کې ښه بد هم وي خو زه به دا وایم چې ما څومره وخت تېر کړی دی دلته کې نو خواله په خپل ځان کې دی نو په ما خو نه الحمدلله خراب کپیل پېښ شوی دی که اوس کپیل دی زه نوی راغلی یم 2 میاشتې مو شولې ما د کپیل د ورکشاپ چابیانې راکړې هر څه په حواله کړو راته نه یې پېژنم نه مې لیدلی او نه یې لیدلی ما ما ته یې دغه وویل چې خدای پوه شه او ته پوه شه دا ورکشاپ دی او ستا دی او دا زما نه دی او ستا شو داسې که نه داسې که په ریاض کې ومه نو قدرمنو دا دغه یو غلط تصویر هغو د دې سعودي عرب پیش کړی دی الان کې داسې نه ده کم چې څومره غلطه عکاسي هغو د دې کړې ده په دې کې یقینا چې ډېر ښه کسان شته دی ډېر ښه شتمن خلک شته دی د عمالو سره د دې اجنبیانو سره لکه په پرون دلته کې موږ راغلو دې ځای کې ته یو سعودی ودرېد او هغه موږ له ډک کاټن د اوبو او د عصیر ورکوي دا تاسو اوس که دلته کې خلک کرکټ کوي په هغو باندې وویشئ نو تاسو راځئ دلته کې دا ملګری ناست دی کنده د سره هم یو څو خبرې پکې کوو چې آیا دی څه ویل غواړي په دې هکله باندې نو دوی دې دغه ته راوتلي دي دې پارک ته راوتي دي ناست دي هی دي ایاز صاحب ناست دی دغه دی دا د پی ټی آی د انفارمیشن سیکرټري هم د ده پکې هم څه 30 دي که 15 کاله غالبا نه شو ایاز صاحب په خیرونو مننه څنګه یې وروره ښه خیر دی جی دریاب صاحب ښه جی خیر دی جی ایاز صاحب ما وی جی دا په دې مخ کوټه کې د انډیا هغه یو فلم جوړ شوی دی څنګه تراتله کې چې د رڼا ته شوله کوټې جی جی په هغې کې د انډیا اداکارانو چې دي کوم د فلمي انډسټري چې د هغو د سعودي عرب د دې کفیلانو یو ډېر غلط تصویر پیش کړی دی نو آیا تاسو په دې کې څه وایئ چې آیا د انډیا فلمي انډسټري دغه شی کار صحیح کړی دی او که نه په دې کې څومره حقیقت دی تاسو د ملګرو سره خپله رایه شریکه کړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دریاب صاحب زما دلته 22 کاله وشو او زه به درته په خدای قسم وخورم چې زما خیال ما به کې 15 دي او که شپږ کپیلان بدل کړي دي خو په ما باندې چې د داسې کپیل نه دی پېښ شوی چې یاره هغه زما سره زیاتی کړی دی یوه خبره دویمه خبره دا ده چې دلته تاسو ته جوادۍ خبرې اندازه شته چې دلته زما د سعودیانو سره کم نمونه تعلق دی په دې مخکې ورځو کې خیال کې کارونه لږ کمزوري وو نو ما یو سعودي ته میسیج وکړو ما سلام علیکم وعلیکم السلام نو ما ته چې ولې خیر دی ته خو چې ته ما ته میسیج نه کړې ته خو ما ته ټلیفون کې نو ما ته زما لږې پیسو ته ضرورت دی څو پیسو ته نو ما ورته یاره ما یو 500 ریال ته ضرورت دی ما ته اکاونټ راولېږه اکاونټ مې ورته ولېږو ما یې پیسې راولېږلې په 2 میاشت کې ورته ما ټلیفون وکړو ما یاره ما له هغه پیسې زه در کوم ته کم ځای نو ما ته وایي چې دا خو تا ډېره غلطه خبره ما ته وکړه ته زما ملګری پسه شوې زه ستا نه دا نه غواړم که نورې دې په کار چې 500 دله نورې درکړم ښه داسې ډېر دغه شوي دي سعودیان چې دي دا ټول خلک ما پېژني
دلته هم په پاکستان کې هم چې کم ما پیژني مله سعودیان هسې ویزې راکړي په ما دونه اعتماد دی او زه خلکو له هلته فی سبیل الله ورکړم د الله د رضا دپاره نو زه په سعودیانو کې داسې یو غلطي ټوله په من کې ده غلطي ټوله په من کې ده څوک چې بل ته ګوته نیسي ځان ته چار شي ټیک ته دلته به څه کسان غلط وي داسې اتم نه چې ته کیدای شي 10% 15% 20% 25% خو زیاتر سعودیان چې دي دا ماشاءالله ښه خلک دی دا نو چې زه یېرېږم نه څه بل څه زه حقیقت لا اله الا الله محمد رسول الله زه حقیقت وینا تاسو ته کوم دویمه دا خبره زموږ په پاکستانو باندې ډېر بې انتهایي مین خلک دی درېیمه دا خبره چې موږ د هغه سړي نه پیسې نیول کېږي په سعودي عرب کې چې دی غیر قانوني کار کوي دی عقد نه کوي د خپل کپیل نه پټ کار ونیسي کپیل له چې ته 1500 یا 1000 ریاله ورکولي که نه نو دنه بیا 50000 او 18000 ریاله یو ګڼکپ ووایي او چې عقد اګریمنټ وي نو پیسې نشي والی کېدی ما اوس په خپله باندې د یو سعودي سره زما کیس و 60200 ریال سعودي په جیل کې دی خیر په بل کیس کې زما پاکي نه دی خو دی به الو روزي جیل نه چې مال 60200 ریال نه راکړي لکه دل عدالتي نظام هم ښه بهترین ده ستا د خبرې دا ده چې عدالتي نظام نه هم ښه مطمئنه یي د سعودي من حیث القوم د دې قام نه هم مطمئنه یي د بالکل والله چې اوس زما سره روان شي وس او په دې ځای کې نو نږدې زه یو سعودي پسې زه ور ورته ټکومه چې زما څونه احترام او څومره دغه کې ډېر یو والله په دنیا کې چې پښتانه پاتې دي که نه پښتانه موږ هسې بجو پښتانه یو او په دنیا کې صرف پښتانه د سعودیانو ته یم چې هغه څومره میلمه دوست دي څومره عزت ته سړي کوي څومره دغه بالکل دلته د پولیسو نظام هم صحیح دی ته لاړ شه چې په دې ارار ښار کې ته په کم یو چا باندې راپورټ کوې که نه بالکل پولیس پهله چوتۍ او راوړي ستا مخې ته به یې ودروي دلته چې د مړی وکړو سر به دنه کټ کوي چې د غلا وکړه لاس به دنه کټ کوي دا د دې دپې دي ټیک شو قانون چې دی که نه د غریب او د مالدار لپاره یو شان دی که نه په دې مخکې ورځو کې دلته زموږ یو ملګری و الله دې وبخي هغه ته د هغه سزا میلاو شو خپل اوښې وجلی و نو هغه ته د هغه سزا میلاو شوه بلکې داسې مې اورېدلي چې 35 ملیون ریال ولا یو کس ورکول یو ولا دغه ورکو د بینک چیټ چې دا د بینک دا چیټ والا او چې څومره پیسې پې لیکې خو چونکې هغو نه مواب کوو نو هغه دغه چې دی هغه ته خپل نو لکه د حکومت نظام چې دی که نه دا 100% مطمئن ډېره مننه قدرمنو تاسو د یاسب خبرې هم اورېدلې نو یقینا چې ښه او بد په ځان کې دي که موږ د خپل ځان احتساب وکړو ځان یو صحیح کړو نو ژوند هم ښکلی دی دنیا هم ښکلی ده او هر ځای ښکلی دی خپل ځانونه به صحیح کوو وروسته به بل ته ګوته نیسو په لوی الله مو سپارم د ځان خیال ساتئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو